د امریکا بندیزونو ته د ملا هیبت الله غبرګون وایي پر مخ فشار نړۍ ته ګټه نه لري. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هڅه کوي تر څو طالب چارواکي قانع کړي چې د ښځو پر تحصیل او کار ممنوعیت لرې کړي. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې پر موږ د دوی فشارونه کومه ګټه نه کوي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د قلمرودګانو له قومندانانو سره کتلي دي. د دغې اعلامیې پر اساس ملا هیبت الله ویلي چې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د نړۍ تر 50 ډیرو هیوادونو پوځي حضور درلود، افغانانو دوی ته سر ټیټ نه کړ او هغوی ته یې ماتې ورکړه، نو اوس هم پر موږ د دوی فشارونه کومه ګټه نه کوي، بلکې دا لا بې باورۍ سبب ګرځي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو رهبر د قلمرو قومندانانو ته د نظام د استحکام او د شرعي احکامو د عملي کولو اړوند لازم هدایت ورکړل. د طالبانو رهبر ټینګار کړی چې د افغانستان خلک اسلامي نظام غواړي او سیکولریزم نه غواړي. په اعلامیه کې د هغه له قوله زیاته شوې چې که د افغانستان خلکو سیکولریزم غوښته نو هغوی به په دې 20 کلونو کې زموږ ځاني او مالي ملاتړ نه کاوه. د اعلامیې مطابق اخندزاده خبرداری ورکړی دی چې که چیرې د دوی کارونه هم د تیر نظام په څیر وي نو ولس به یې پر ضد راپورته شي. دا څوم ځل دی چې د طالبانو ویان د دوی له جنګیالیو سره د ملا هیبت الله اخندزاده له ملاقاتونو څخه خبر ورکوي، خو تر اوسه یې د هغه هیڅ انځور یا د هغه د وینا او ملاقاتونو هیڅ ویډیو نه ده خپره کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.